افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو که افغانستان نوین مو نوی لیک کړی نو حتما ځان سره لایک او سبسکرایب کړئ. نن تاسو ته د باقر صاحب یو څو غزلې وایم چې وایي زما کفن نه یې د خپل وطن جنډه جوړه کړه، زما کفن نه یې د خپل وطن جنډه جوړه کړه، زما قاتل ما ته له ځان نه فرښته جوړه کړه، زما قاتل ما ته له ځان نه فرښته جوړه کړه، د مقدسې مینې حد دی خدای به تا راکوي، د مقدسې مینې حد دی خدای به تا راکوي، ستا د څادر نه مې لمانځه ته مسله جوړه کړه، ستا د څادر نه مې لمانځه ته مسله جوړه کړه، هر څه قیمت و خو سر د افغان ډېر ارزان و، هر څه قیمت و خو سر د افغان ډېر ارزان و، ما چې د دې ښار په بازار کې نرخنامه جوړه کړه، ما چې د دې ښار په بازار کې نرخنامه جوړه کړه، ما ورته ونه د کور ورکړه چې نغری پرې تود کړي، ما ورته ونه د کور ورکړه چې نغری پرې تود کړي، هغه ظالم ترېنه خبر شوم پنجیره جوړه کړه، هغه ظالم ترېنه خبر شوم پنجیره جوړه کړه، ستا په جایداد ورونه نښتي دي یو بله سره، ستا په جایداد ورونه نښتي دي یو بله سره، ستا د امسان نه ستا بچو پلاره لینده جوړه کړه، ستا د امسان نه ستا بچو پلاره لینده جوړه کړه، چې د کوټې نه بهر وځم اجازه ترې اخلم، چې د کوټې نه بهر وځم اجازه ترې اخلم، د تنهایي سره مې دا رنګه رشته جوړه کړه، دوه رنګي خلک به اوس ویني پکې خپله څیره، دوه رنګي خلک به اوس ویني پکې خپله څیره، باقره ما د خپل غزل نه آینه جوړه کړه، باقره ما د خپل غزل نه آینه جوړه کړه. یو بل غزل ده چې وایي څومره لاشونه به پراته وي د انسان دننه، څومره لاشونه به پراته وي د انسان دننه، هر چا وژلی دی په زړه کې یو ارمان دننه، هر چا وژلی دی په زړه کې یو ارمان دننه، درد راته راکړه چې په چیغو چیغو وژاړمه، درد راته راکړه چې په چیغو چیغو وژاړمه، ستا په سترګو کې پټ شوی دی باران دننه، په دیوالونو باندې ګورم خاپونه د پښو، په دیوالونو باندې ګورم خاپونه د پښو، په تصویرونو کې روان شو انسانان دننه، په تصویرونو کې روان شو انسانان دننه، داسې تنها خیم تنها خیم تنها خیم، لکه چې خدای څنګه اوسیږي د اسمان دننه، لکه چې خدای څنګه اوسیږي د اسمان دننه، یا به وزرې وکړم یا به شاعران کړم دوی، یا به وزرې وکړم یا به شاعران کړم دوی، را سره اوسي په کوټه کې څو مرغان دننه، را سره اوسي په کوټه کې څو مرغان دننه، محبتونه خو په زړه کې ژوند کوي باقره، محبتونه خو په زړه کې ژوند کوي باقره، چا ویل ګلونه مړاوي کېږي د ګلدان دننه، چا ویل ګلونه مړاوي کېږي د ګلدان دننه. یو بل شعر دی چې وایي خوب وینم د نوي جنګ د عزم تیاری کوي، خلک د خپل کور په دیوالونو کې سوري کوي، زه د دې دنیا په چلن ولې نه پوهېږم، زه د دې دنیا په چلن ولې نه پوهېږم، ما بیایي ځنګل ته او خپل آبادي کوي، څوک چې ټوله ورځ د مرغانو پنجرې جوړوي، تو خدای هغه راته کیسې د ازادي کوي، څوک چې ټوله ورځ د مرغانو پنجرې جوړوي، تو خدای هغه راته کیسې د ازادۍ کوي، زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې، زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې، مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي، مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي، ستا د واده کارت نه کښتۍ د اوبو جوړه کړه، دې کې به زما دردونه تا ته رسایي کوي، ستا په هره پاڼه د لا وظیفه وایمه، ستا په مقدسو سترګو خلک دینداري کوي،
ما د دې روان دور له ژرندې نه راوباسئ ما د دې روان دور له ژرندې نه راوباسئ ځان راته باقره مسلسل سوال او زاری کوي ځان راته باقره مسلسل سوال او زاری کوي. یو بل غزل دی چې وایي د ژوند د تېرېدو ضرورتونه څومره ډېر دي د ژوند د تېرېدو ضرورتونه څومره ډېر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډېر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډېر دي په ډېرو دلایلو ورکولو شومه ستړی د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډېر دي د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډېر دي د عشق په بصیرت دي که د خپل وطن په حال په دې ښار کې د زړونو تکلیفونه څومره ډېر دي په دې ښار کې د زړونو تکلیفونه څومره ډېر دي زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډېر دي زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډېر دي هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باقره هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باقره خبرې څومره ډېرې دي غوږونه څومره ډېر دي خبرې څومره ډېرې دي غوږونه څومره ډېر دي مننه کوم.